بسم الله الرحمن الرحیم. یو ګام کېږدي بل ګام واخلي، روان په ترنم او شپه د سپوږمۍ شپه ده ځي کاروان په ترنم. ودان په ترنم د کړ خالقه دا جهان، چې کله یې وخت راشي کړی وران په ترنم. د عزم ویبپاڼې درنو لوستونکو او لیدونکو، دا ځل مو له داسې یو کس سره مرکه نه ده کړې چې ترنم کوي، بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت د ترنم او ترانو ریاست له رئیس سره مو دا ځل مرکه برابره کړې ده. په نننۍ خپرونه کې راسره ښاغلی مولوي فیض الحق غنیخیل صاحب مېلمه دی. له ده سره مو مرکه کړې او د ده په کارونو چې دغه ریاست کوم کارونه کوي په دې اړه ورسره خبرې کوو. مولوي صاحب ستړي مه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو دراني صاحب تاسو ته او تاسو ټیم ته ښه راغلاست وایو. ښه راغلاست او موږ پوښتنه مو وکړه. خیر اوسئ، ډېره مننه. پیل به له دې وکړو، د ترنم او ترانو ریاست کوم کارونه کوي؟ د ترنم او ترانو ریاست د ډېر پراخ ریاست ده. که تفصیلي ورباندې غږېږو ډېر وخت به ونیسي. خو د دوی فعالیتونه دا دي چې ترانه ویونکو په ټول کې د ترانه ویونکو لپاره یو ادرس ده. دلته د ترنم ملګري راځي، څوک چې ترنم کوي هغوی دلته ترانې راسره ثبتوي. بیا د دې تاریخ نه رادیوګانو تلویزیونونه بیا چې کله موږ نه ترانې وغواړي هغوی ته موږ ورکوو. او دلته بنسټیز کار یې دا ده چې موږ په ریاست کې دلته د نویو ترانه ویونکو لپاره موږ روزنیز سیستم برابر کړی ده. د دوی لپاره موږ کورسونه برابر کړي دي. په هفته کې 3 ورځې موږ د دوی لپاره درسونه لرو او راځي دوی دلته نوي شاګردان راځي او د دې ځای نه موضوع اخلي. د جهاد په وختو کې چې ډېر مشخص ترانه ویونکي وو، خو اوس د بازار ډېر ګرم شوی دی. دغه زیاتې ترانې د سندرو په کمپوز یا شعر لږ سره اړولې. دا تاسو دغه کومې ترانې چې اوس بازار ته راوتلې دي دا رسمي دي که نه؟ هر څوک یې سټډیوګانو کې ثبتوي او بازار ته راوباسي. له بده مرغه بازار ته ډېر بل ډول ترانې راوځي چې هغه بیخي غیر مناسبې وي. په دې اړه باندې موږ اقدامات کړي دي. موږ تقریبا نږدې یو کال مخکې موږ ټولو ولایاتو ته د اطلاعات او کلتور ریاستونو ته موږ د دې ځای نه اطلاعیې ولېږلې. هغوی مو په جریان کې کړل، هغوی ته مو هدایات ورکړل چې د دغسې ترانو مخه ونیسي چې هغه مناسب نه وي، کمپوزونه یې غلط وي او اشعار یې غلط وي. نو د ښار ته چې کومې ترانې راوځي دا اکثره د شخصي سټوډیوګانو نه راوځي. موږ په آینده کې کوشش کوو، اوس هم لګیا یو، کوشش هم روان ده. آینده کې کوشش کوو چې د دې کارونو یو اندازه مخنیوی وشي او تر یو حده پورې موږ کوششونو نتیجه هم ورکړې ده، څه ناڅه مخه یې نیولې ده. او تاسو دا خبره وکړئ چې دا رسمي دي که غیر رسمي. دا له غیر رسمي ادرسونو نشریږي او انشاءالله په راتلونکي کې به خیر و د دې مخه تقریبا ډېره ونیوله شي. بیرته په همدې موضوع پاتې کېږو. کومې ترانې چې دي مثلا د جهاد دغه د طالبانو د ځینو د افغانستان د اسلامي امارت د ځینو شخصیتونو ته ویل شوي دي، نو خلک داسې فکر کوي چې دغه ترانې له رسمي ادرسه راوځي. دا فکر باید خلک ونه کړي. دا اصل په اصله کې غلط ده. نن سبا د ډیجیټل دنیا ډېر پرمختګ کړی ده. یو څوک په کور کې تنها یو کمپیوټر ولري، هغه هم کولی شي چې ترانه په خپل کور کې ووایي، ثبت یې کړي، بیا د واټساپونو د ګروپونو له لارې نشر کړي، هغه بیا تر ډېرو خلکو پورې رسېدای شي. نو دا له رسمي ادرسونو نه خپرېږي او د موږ بار بار دې ته توصیه هم کړې دي. غوښتنه مو هم ورڅخه دا ده چې د شخصي ترانو نه ډډه وکړي او د دغسې ترانو نه دوی ډډه وکړي چې هغه کې یا موسیقي پکې یا د موسیقي آلاتو پکې یا یو بل ډول غږونه دی ورسره ثبتوي چې دوی وایي د ذکر ده ورسره، خو هغه ذکر نه دی. نو موږ د دوی نه بیا هم احترامانه خواهش موږ دوی نه دا کوو چې د دې کارونو نه ډډه وکړي، دغسې ترانې ووایي چې هغه معیاري ترانې وي، یو پیغام ولري او سوچه ترانې وي. دا د موږ خواهش ده د دوی نه.
اوس تاسو سره په ریاست کې څومره رسمي ترانوونکي دي؟ موږ په ریاست کې رسمي ترانوونکي نه راسره لرو. موږ سره تقریبا ډېر پخواني مامورین دي، هغه کارکوونکي دي، خو ترانه‌خوانان موږ سره په رابطه کې دي، دلته راځي ترانې راسره ثبتوي. موږ سټوډیو لرو ورته او د مدارسونه مخکې ما یادونه وکړه، د مدارسونه، د دارالحفاظونو نه، د لیسونه، د مکاتبونو شاګردان راځي، موږ دلته روزو. موږ په ریاست کې د نوي ترانه ویونکي ملګري پر دندو باندې نه لرو او خو راته راځي، دلته ترانه ویونکي ملګري دلته راځي. موږ سټوډیو تاسو ته امکانات برابر کړي چې غنخیل صاحب د شعر شاعرۍ په دې روحیاتو کې مثلا د ملالۍ میوند یوه ټپه افغانانو ته صوبه ورکړه، دې نه هیڅوک هم سترګې نشي پټولی. د جهاد په وختو کې فقیر محمد درویش او قاضي ملا عادل او اختر محمد بهار او داسې ډېر ترانوونکي اوس نومونه ذهن کې نشته. د هغوی هم شعرونه ښه شعرونه وو، ترانې معیاري وي، دا د موسیقي په طرز هم نه وي. خو اوس تاسې مثلا یو ترانوونکي چې دلته راځي ترانه ثبتوي، شعر ګوري که نه چې مثلا دا شعر د دې ریاست نه چې خپرېږي د دې وړ دی که نه دی، که نه هر څوک راځي ترانه ثبتوي او بیرته ځي. موږ د ریاست کارونه داسې دي چې اول وار کوم ترانه‌خوان راځي، بیا موږ هغې د پذیرش کمیټې ته معرفي کوو، بیا د هغې ځای نه ځي ارزیابي ته ځي. په ارزیابي کې د دوی اواز هم ارزیابي کېږي او د دوی ترانه هم ارزیابي کېږي. د دغه مراحلو نه چې تیر شي بیا موږ د دوی ترانه ثبتوو. نو ضرور د دې ځای نه چې کومې یعنې شعر کتل کېږي، شعر کتل کېږي، د دوی اواز کتل کېږي. د موږ هڅه دا ده چې کومې ترانې د دې ځای نه نشرېږي هغه باید معیاري وي، په هر معیار برابر، یعنې د ترانه‌خوان اواز هم معیاري وي، برابر وي، او کوم شعر چې د دې ځای نه نشرېږي هغه باید معیاري شعر وي، په دې معنا چې یو پیغام باید ولري اورېدونکو ته. دا د مخکې تاسو یاد وکړه چې دا د تاسو د وسوس نه بهر دی چې هر څوک مخه ونیسي. اوس داسې دا دی چې یو شاعر دی ډېر کمزوری شاعر دی، هغه یو ترانوونکي ته 2000-3000 افغانۍ ورکوي شعر وایي، یا د کومې سندرې په طرز جوړ شوی یا د کوم مشهورې سندرې کمپوزي، نو دلته خو دا شیان نه کېږي. دلته دا شیان بالکل نشته. د موږ کوششونه روان دي، بیا هم موږ کېنستلي نه یو. موږ د دغه شیانو د مخنیوي لپاره موږ تقریبا د امر بالمعروف وزارت هم د موږ سره همکار ده په دې برخه کې، هغوی هم موږ په جریان کې اچولي دي او موږ سره وزارت داخله هم همکار ده په دې برخه کې چې دغه شیانو مخه ونیسو. نو کوششونه روان دي انشاءالله. په بیرون به هم داسې شی نه نشرېږي له دې نه بعد، او د دې ځای نه خو به بیخي دغه کار نه کېږي چې مثلا د چا فرمایش پوره شي چې په دغه د سندرې په دې طرز کې موږ ته دا ترانه باید زمزمه شي یا دغه شعر که شخصي وي که بل څه وي دا د دې ځای نه نشرېږي. د یو مثال به زه ورکړم چې اسمت الله جهادمل ځینې خپلې ترانې ویډیویي کړي دي. تاسو خو داسې ځینې مثلا مشهورو ترانوونکو چې اوس مثلا اوس وخت کې عبدالصمد صمیم دی، اسمت الله جهادمل دی او یو څو نور دي، تاسو خو د داسې برخه نه لرئ چې ځینې مشهورې ترانې هغه ویډیویي کوي او بیا د رسنیو له لارې خپرې شي؟ په پلان کې شته، تر اوسه پورې نشته. موږ د ویډیویي برخه نه لرو، فقط موږ سره اډیو ده او پلان لرو چې موږ ویډیویي هغه هم تیار کړو، برابر ویډیویي برخه دې موږ فعاله شي. بازار ته ډېر داسې شیان راځي چې کله ځینې خلک به اورېدونکي په یوازې په اورېدو شرمېږي، خو دې سره د ترانې نه وي. د دې مخنیوي لپاره تر اوسه مو څه کړي؟ د دې مخنیوي لپاره موږ اقدامات کړي دي، له وزارت سره په ګډه، او همداراز موږ سره په دې برخه کې د امر بالمعروف وزارت هم همکار ده. همکار څه کوي چې هغوی هم دې کار ته ډېر جدي ده، هغوی هم غږ اوچت کړی دی دې شیانو د مخنیوي لپاره. او بیا که چېرته د موږ نه هم تېره شي او امر بالمعروف وزارت یې هم ښه ونه کړلی شي، بیا د کورنۍ چارو وزارت نه هم مرسته غوښتله کېږي. د دې په اړه باندې موږ خپل اقدامات شروع کړي دي. موږ تقریبا 1 کال مخکې د وزارت له ادرس نه د ولایتو ټولو ریاستونو ته، د اطلاعات او کلتور ریاستونو ته موږ
یو اطلاعیه ولېږله هغوی ته سپارښتنه پکې داسې وه چې د تاسو په ولایت کې چې کوم څوک دغسې ترانې وایي چې مثلا هغه یا د سندرو په طرز کې وي یا د ترانې سره دغسې څه غږونه راوځي چې هغه دوی د ذکر نوم ورکوي خو هغه ذکر نه وي د دې مخنیوی باید وشي او یا نور څه حالات داسې ورسره شرنګېدلي د موسیقۍ په ډول باندې دې مخنیوی باید وکړي بیا موږ ته د هغوی د ځینو ولایتو له طرف نه جوابیه مکتوب هم راغلی ده خپل فعالیتونه موږ ته ویلي دي چې موږ تر دې حده پورې موږ اقدامات کړي دي نو په دې اړه موږ مصروف یو لګیا یو او موږ هلې ځلې کوو چې د دې شیانو مخ ونیسو دا د ذکري ترانو ذکر دی وکړي دا خو اوس ښه بازار ګرم دی د ذکري ترانې دا څه ډول دي مثلا د اسلام له اړخه جواز شته که نشته دغه کوم شی چې اوس عام دی دغه مغه ذکري ترانې دي که نه دي په دې باندې مطلق بندیز ده د امارت له لوري د وزارت موږ د وزارت اطلاعات او فرهنګ له لوري نه او د امر بالمعروف او وزارت له لوري نه په دې باندې مطلق بندیز ده کوم څوک چې کوي هغه سرغړونه کوي او هغه به ان شاء الله د دې کار سزا ویني یعنی د اسلام له اړخه جواز نشته د اسلام له اړخه نو جواز نشته دا یو ډول اهانت ذکر ته یو ډول اهانت د الله جل جلاله نوم ته دا بالکل د اسلام له اړخ نوم دي ته جواز نشته او د امارت له لوري نوم دي شي ته اجازه نشته د تاسو ترانه خو عموما د وطن د حالاتو باره کې لیکل کېږي تاسو په خپل ریاست کې داسې شعرونو ته د ثبت اجازه ورکوئ چې د مینې محبت داسې ما مخکې عرض کوم چې ترانه بیل شي نه ده او شعر دی ترانه شعر ده نو لکه څنګه چې په شعر کې پابندي نشته شاعر کولی شي حماسي شعر ولیکي ملي شعر ولیکي او عشقي شعر ولیکي ترانه خوان کولی شي ترنم کوونکی کولی شي چې دغه ټولې برخې د شعر ترنم کړي هیڅ پابندي نشته موږ د ریاست له طریق نه هر ډول ترنم کېدلی شي خو الا ماشاءالله که کمیټې وطني بیا ترنم کوونکي ناخیږي یا داسې مثلا په شعر کې یو ډول بربند الفاظ نه وي مشکل نه لري یو د خپل ریاست په ټوله کې شعر ترنم دا څومره مهم دی شعر که ترنم چې ښه شعر مي او ښه غږ مي ترنم ډېر مهم ده مهم اهمیت به موږ تاسو د تیر شل کلن دور نه راوړو په تیر شل کلن جهادي دور کې ترانه ویونکو ډېر مهم رول په دې جهادي فعالیتونو کې اجرا کړی ده که څوک سترګې ورباندې پټې نه کړي نو هغه ته په کتو موږ ویلی سو چې ترنم یا ترانې ویل دا بیخي ډېر مهم دي خو په هغه صورت کې ترانه ویونکی باید متوجه شي چې دغسې اشعار ترنم کې چې هغه ښه اشعار وي د ښه شاعرانو وي او داسې موضوعات پکې وي چې هغه خلکو ته نفع ورسیږي ښه پیغام ولري نو په ټول کې ترنم کول ډېر مهم دی اوس هم په دې هېواد کې داسې خلک شته چې ښه غږونه لري خو نومور کې نمونه چې د چا نه دي یعنی دا زمینه ورته د مسایده شوي چې هغه یو داسې دریځ ته راشي ودرېږي او خلک یې غږ واوري تاسې د داسې خلکو په پیدا کولو کې تر اوسه پورې څومره کار کړی موږ په ریاست کې ما مخکې وویل چې موږ د آموزش په نوم باندې یو مستقل امریت لرو دلته دا خپل کورسونه لري کوم ترانه خوانان چې نوي راځي د ترنم نړۍ ته او یا شوق لري علاقه لري خو تجربه نه پکې لري نو موږ هغوی ته روزنه ورکوو آموزش ورکوو هغه یې راولو ترنم نړۍ ته او بل زموږ د ریاست یو بل کار دا ده چې موږ تقریبا تر اوسه پورې توانېدلي یو چې د هېواد له مختلفو ولایاتو څخه د ټول هېواد څخه تقریبا موږ تر اوسه پورې 115 ترانه خوانان ملګري راسره راجستر کړي دي او نور هم موږ کوشش کوو چې پاتې ملګري هم راسره راجستر کړو کله چې موږ سره راجستر شي بیا د دې لپاره اسانه وي چې د ریزنو ته لاره پیدا کړي او د دوی غږ تر خلکو پورې موږ رسولی شو بیا اسانه کېږي
نو زموږ کوشش روان ده چې د هیواد له مختلفو برخو نه ترانه خوانان موږ سره راټول کړو، منسجم یې کړو، دوی ته وخت پر وخت باندې غونډې ونیسو او خلکو ته یې وپېژنو. دغه 115 نفره دا د پخواني دي که نه نوي هم را پیدا کړي دي؟ دې کې پخواني ترانه خوانان هم شته، تقریبا که موږ تاسې نوم واخلو داسې ترانه خوانان شته چې هغه تقریبا تر 13 کلونو پورې زیاته تجربه په دې برخه کې لري. مثلا موږ تاسو به د ملا فکر محمد درویش صاحب نوم واخلو، دغه رقم د عبدالحکیم سجاد نوم به واخلو. نو په دې کې زاړه ملګري ترانه ویونکي هم شته او نوي هم شته، داسې نوي ملګري چې تقریبا 1 کال به یې کېږي چې دې ډګر ته راغلي دي. نو په دې کې موږ دا توفیر نه کوو چې زاړه کسان اخلو او نوي نه اخلو یا نوي اخلو زاړه نه. کوشش روان ده. ما درته ویل موږ د مکاتبونه، د لویسونه، د مدرسونه، د دارالحفاظونو نه موږ شاګردان راولو، دلته روزنه ورکوو. خو د دې له خاطر نه چې دا وروزو دلته او بیا وړاندې کړو جامعې ته. ډیره مننه رئیس صاحب. کور مو ودان چې مرکې ته حاضر شوي او خلک مو خبر کړه. دا خلکو سره چې دا یو اندېښنه وه چې حکومت د داسې ترانه ویونکو په وړاندې اقدام نه کوي چې هغه د سندرو طرزونه جوړوي. کور مو ودان، ډیره مننه. همچنان تاسو هم کور ودان چې راغلی، موږ سره مو خواله وکړه او زموږ غږ مو تر اورېدونکو ورساوه. ډیره مننه. تاسو نو کور آباد. آباد اوسئ.